ښکلیه په مینه کې څوک ګټه تاوان نه پیژني ښکلیه په مینه کې څوک ګټه تاوان نه پیژني تڼی څوک نه پیژني مړه ګریوان نه پیژني د نوي نسل د تعلیم تهذیب به څه وایمه د نوي نسل د تعلیم تهذیب به څه وایمه شیکسپیر پیژني خوشحال او رحمان نه پیژني دا پښتانه د خپلې ژبې لیک او لوست نه کوي دا پښتانه د خپلې ژبې لیک او لوست نه کوي دا پښتانه ځکه صابر او ودان نه پیژني بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو السلام علیکم د ادبي پیج او د ادبي چینل نه ستاسو ورور ستاسو ملګری انضمام خان یو وارې بیا تاسو سره په دغه شیشه مخاطب دی په دغه تمه ملګرو په دغه هیله چې روغ به جوړ به او له خپل ژوند نه به خوند او مزې اخلئ خپرونه د ادبي ګلونو راغلیو سیمه کوزه پیشتخره ادبي ګلونو د خپرونې میلمه را سره یو جوور فکر پښتون فطرت او د ادب د دنیا یو پیژندلی شخصیت را سره ناستې کوي واجد ودان خلیل صاحب چې هیڅ د تعارف محتاج نه دی پښتو ادب کې ډېر ښه لیک کړی دی ډېر تکړه شاعر دی ملګرو زموږ د پروګرام مقصد هم څوک چې په پښتنو مین وي دغه د په پښتنه خاوره مین وي د هغې خوا له ځان رسوو نن راغلي یو کوزې پیشتخرې ته را سره ناستې کوي واجد ودان خلیل صاحب نو ډېر وخت مو نه اخلم راځي چې په خپل پروګرام کې ورته په شریکه هرکلی ووایو واجد ودان صاحب په پروګرام کې درته هرکلی وایم السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو یو جهان مننه چې تاسو زما خوا له راغئ ستاسو او د کتونکو ډېره زیاته مننه ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوو چې دومره مصروفه ژوند نه مو راله وخت راوویستو نو ډېره زیاته مننه واجد صاحب په پروګرام کې به درنه خوندور شعرونه هم اورو ورسره به درنه پوښتنې هم کوو خو ټول نړومبې ملګرو سره خپل یو غزل شریک کوي نو ډېره به ښه ډېره مننه د غزل مطلب ده چې د پردي ښار دا مزدورۍ راله رنګونه سیزي د پردي ښار دا مزدورۍ راله رنګونه سیزي د محرومۍ دغه احساس مو ټول فکرونه سیزي او ما وی تنور دی زیلوګی د هغه بام لسره ما وی تنور دی زیلوګی د هغه بام لسره دا خو ماښام کې لیونی د یار خطونه سیزي مننه او هغه به څنګه له نظره شي په ټول عمر کې هغه به څنګه له نظره شي په ټول عمر کې چې سپېلنو کې هر ماښام ځان ته سختونه سیزي مننه او خدایه د امن فرښتې مو مېلمنې کړې نورې خدایه د امن فرښتې مو مېلمنې کړې نورې د جنګ اورونه به مو څو پورې کورونه سیزي مننه او چې څوک بېوسه زورور د لاسه وزورېږي چې څوک بېوسه زورور له لاسه وزورېږي له ډېره سوخته مې توده وي نه رګونه سیزي مننه او هغې ته ووایه چې نه دې راځي خدای دپاره هغې ته ووایه چې نه دې راځي خدای دپاره هغه چې راشي په چمن کې سر ګلونه سیزي مننه او مقته ده چې ودانه ته د ودانۍ چغې ابس مه وهه ودانه ته د ودانۍ چغې ابس مه وهه ستا پښتانه خپلې حجرې خپل جوماتونه سیزي ډېر ښکلی ډېر اعلی واجد ودان صاحب ژوند مو څنګه تېرېږي ژوند ډېر ښکلی روان دی د الله فضل دی او بس زه خو په سرکاري سکول کې چې کوم دی د مدرس په توګه خپله وظیفه تر سره کوم او بس بیا ورسره چې کوم دی د خپل لیک لوست سره دې هم وخت ورکوو او شکر دی ډېر ښه ژوند روان دی ټیک ده جي ملګرو سره دا هم شریک کوي چې د شعر لیکه مو کله نه شروع کړی د شعر لیک خو چې کوم دی ما لکه د سکول کې هم لا اووم اتم کې مې سبق ویلو چې دغه وخت کې مې شعر لیکلو او په باقاعده توګه چې کوم دی په 1991 کې دلته کې مونږ ادبي غونډې کېدې هلې ځلې به کېدې نو بس هغې کې به هم شرکت کولو او د هغه وخت نه چې کوم دی تر دې دمه پورې لګیا یو بس شعر لیکو ډېره ښه ده په پښتو ادب کې خو ډېر زیات اصناف دي نو تاسو کوم صنف بیا ډېر زیات لیکلی د شعر په حواله د نظم په نظم کې چې کوم دی زما خو زه نظم لیکم غزل هم لیکم او په نثر کې چې کوم دی افسانه زما د خوښې صنف دی په افسانه کې زما اوس یو کتاب زیر طبع دی انشاءالله ډېر ژر به د لوستونکو په لاسو کې وي او ورسره مقالې او مضامین چې کوم دی وخت په وخت زما په اخبارونو کې چاپ کېږي او د فیسبوک پاڼو باندې هم خورېږي نو بس دغه
د کار کوم نظم سره سره شاعرۍ سره سره چې کوم دی په نثر کې هم زما لکه څه ناڅه دغه کوشش کوم چې په مینوال ته خپل فکر ورسو. ټیک ده جی. نور پوښتنې به درنه هم کو چې کومې رایادېږي ملګرو سره به خپل شعرونه هم شریک کړې نو غزل اړخ ته به راشو خپل یو غزل به راسره شریک کړې نو ډېر خوشحاله شو. بل غزل دی چې مطلب د زړه په سر مې داسې ښکاري سره داغونه یو څو د زړه په سر مې داسې ښکاري سره داغونه یو څو لکه په وران کلي کې بل وي چراغونه یو څو. ډېر ښه. مننه. او بیا مې بېشکه د فرقت اور ته ور واچوته بیا مې بېشکه د فرقت اور ته ور واچوته اول خو ما باندې لږ وکړه ازمیښتونه یو څو. ډېر ښکلی. مننه. او زما ولس به خدایه څنګه دومره توان عمومي زما ولس به خدایه څنګه دومره توان عمومي د وخت بادار نه چې نن وپوښتي سوالونه یو څو. ډېر ښکلی. مننه. او دا بدې سترګې بدې اخري له نظره بشي دا بدې سترګې بدې اخري له نظره بشي په سپین جبین د ګلې کېږده تور خالونه یو څو. ډېر ښکلی. مننه. او تا دې په دې جرم څوک نه قتلوي مه ویرېږه تا دې په دې جرم څوک نه قتلوي مه ویرېږه راځه راواخله په دې لوري قدمونه یو څو. ډېر ښکلی. او شعر دی چې تصویر مې جوړ کړو ستا جانانه خو نیمګړی دی له تصویر مې جوړ کړو ستا جانانه خو نیمګړی دی له راټولوم ورله فطرت نه اوس رنګونه یو څو. ډېر ښکلی. مننه. او منم چې زړه او وادي دواړه ماتوي خو بیا هم منم چې زړه او وادي دواړه ماتوي خو بیا هم زړګی مې غواړي ورسره کول لوزونه یو څو. ډېر ښکلی. مننه. ورته یې خاک دی په جبین او که یې زلفو کېږدي ورته یې خاک دی په جبین او که یې زلفو کېږدي ودانه ته د سرو سرو وینو سره ګلونه یو څو. او مقتصانی ده چې خواره واره اجزا د حسن چې راټول کم ګله خواره واره اجزا د حسن چې راټول کم ګله هله ترې جوړ کمه ودانه ښه شعرونه یو څو. ډېر ښکلی. ډېر اعلی. ملګرو د دې پروګرام مقصد خواره واره رنګونه راټولول او تاسو ته په دغه شیشه باندې در پیرزو کول. په دغه لړ کې نن راغلي یو د کوزې پیشتخرې سیمې ته راسره ناستې کوي واجد ودان خلیل صاحب. واجد ودان صاحب کتابونه مو څو چاپ دي ملګرو سره دغه شریک کوي او کله چاپ دي؟ کتابونه خو ما څنګه چې عرض وکړو دا کتاب چې کوم دی د نظم شعري ټولګه ده ویشت رڼاګانو کوم دا پروسه کال په اپریل کې د اپریل په میاشت کې چاپ شوی او اوس د افسانو مجموعه چې کومه ده د اوبو سلې په نوم باندې زیر طبعات ده انشاءالله به څو ورځو کې به د لوستونکو په لاسو کې وي. ډېره ښه ده. ملګرو سره به خپل یو نظم هم شریک یې نو نظم نه پس به بیا پروګرام راټولو. لڼ غونډه نظم سره شریک کوم. نظمونه په دې کتاب کې ډېر دي خو نظم لڼ غونډه کوي چې عنوان دی ټکور. د جانان دا عادت مې ډېر خوښ دی اول مې ورټي د خلکو وړاندې خو چې بیا کله دواړه ځان له شومو معصومو سترګو کې مسکی شي راته خپله لهجه کې ټول خواږه راټول کړي په اننګو یو شفق راخور شي وایي خفه خو نه شوې څه عجیبه غوندې عادت یې دی دا اول په زړه راله زخمونه جوړ کړي او بیا په خپله پرې ټکور هم کېږدي. ډېر ښکلی. ډېر اعلی. واجد ودان صاحب د اوسني شاعرانو نه خو څه ګیله لرئ که نه؟ نه اوس شاعران چې کوم دي د قام سترګې دي او هغوی د خپل وس مطابق چې کوم دی خپله هڅه کوي او د قام لارښودنه کوي او خپل فکر چې کوم دی هغه خپل ولس ته رسوي او زه یم دا ډېر ګټور ګام دی او ډېر ښه کار دی ځکه چې دې سره چې کوم دی که موږ وګورو په نړۍ کې چې کوم دی کوم انقلابونه زیږېدلي دي کوم انقلابونه راغلي دي نو د هغې په شا چې کوم دی د شاعر فکر او سوچ دی نو زه د خوشبین یم او مطمئن یم د خپل شاعر نه انشاءالله داسې څه دغه نشته دی چې ګنې هغې خپله ذمهواري نه پېژني یا خپل غږ چې کوم دی هغه په صحیح طریقې سره ولس ته نه رسوي یا د هغې د ولس ستونزې او کشالۍ چې کومې دي هغه نه تصویر کوي نو داسې خبره نشته دی. زه پوره مطمئن یم د خپل شاعر نه د خپل راتلونکي نسل نه انشاءالله چې هغې خپل پوره هڅه کوي خپله کوشش کوي او انشاءالله سباون چې کوم دی هغه روښانه دی. ټیک ده جی. ډېر ښه سوچ ډېر ښه خیال. واجد ودان صاحب پروګرام اخیره کې بس د یو غزل غوښتنه درنه بله کومه نو اخري غزل را سره شریک. مننه جی. غزل دی چې رنگریزی مشک امیزی دی دلدارې لارې ستا رنگریزی مشک امیزی دی دلدارې لارې ستا دا ځکه خو څارمه پریوارې لارې ستا
او شعر دی چې خبر یې د جنت د باغچو نه کمی نه دي خبر یې د جنت د باغچو نه کمی نه دي د کلي خړې پړې دا رګزارې لارې ستا مننه او یو کیف او یو سرور را باندې خور شي چې درځمه یو کیف او یو سرور را باندې خور شي چې درځمه نشي نشي مې یو سیدا خمارې لارې ستا او چې دغه دي که دغه دي چې ستا بام ته درخیږي چې دغه دي که دغه دي چې ستا بام ته درخیږي خو هره خوا دي لارې 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 ستا مننه او که هر څو مې قسم وکړو چې بیا به نه ورګورم که هر څو مې قسم وکړو چې بیا به نه ورګورم خو ساره منې کېږم نه دوبارې لارې ستا مننه او مقصده چې ودان دې د دوران غمونو ډیر زیر زبر کړو ودان دې د دوران غمونو ډیر زیر زبر کړو اوس پاتې تر هغه مینه بارې لارې ستا ډېر ښکلی ډېر اعلی ډېره مننه ملګرو له اخره کې څه پیغام ورکړي بس پیغام دا دی چې څنګه ما مخکې عرض وکړو چې خپله ژبه لیکئ لولئ وایئ او پښتو چې کوم دی دا کوئ یوازې پښتو لیکلو ویل نه دي بلکې پښتو پالل دي پښتو کول دي نو پکار ده چې مونږ پښتو سره پښتو وکړو او دا د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسو او د لیکوال او شاعر په حیث چې کوم دی خپله ذمهواري وپېژنو او خپله ذمهواري ترسره کړو ډېره زیاته مننه چې پروګرام کې مو راسره ناستې وکړو ملګرو خپرونه د ادبي ګلونو راسره ناست واجد ودان خلیل صاحب دغه خوندور شعرونه به مو اورېدلي وي خوند به مو ترې اخیستی وي ولې چې ادبي ګلونه تاسو له داسې ګلونه راوړي چې نه پناه لري او نه خزان ولې چې ادب لاپاني سیز دی ملګرو زموږ ویډیو خپلو ملګرو سره شیر کړئ چینل سبسکرایب کړئ خپل میزبان انضمام ما سره ناست میلمه خپل کیمرامین احتشام خان له ورکړي اجازت مل ویلا په امان